یوه ورځ جبرائیل علیه السلام د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خواته راغی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې وکتل جبرائیل علیه السلام ډیر خفه دی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې ای جبرائیل ولې دومره خفه ښکارې؟ جبرائیل علیه السلام عرض وکړ ای د ټول جهان محبوبه، نن ماته الله تعالی حکم وکړ چې لاړ شه او جهنم وګوره. د جهنم په کتلو سره زه ډیر زیات خفه شوم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته جهنم حالات ووایه. جبرائیل علیه السلام وفرمایل د جهنم 7 طبقې دي. تر ټولو لاندنۍ درجه کې منافقین اچول کیږي. 8مه طبقه کې الله تعالی مشرکین اچوي. په 5مه طبقه کې الله تعالی د لمر او سپوږمۍ عبادت کوونکي اچوي. 4مه طبقه کې الله تعالی د اور عبادت کوونکي اچوي. په 3مه طبقه کې یهود اچول کیږي او په 2مه طبقه کې الله تعالی عیسویان اچوي. د دې نه وروسته جبرائیل علیه السلام غلی شو. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ترې پوښتنه وکړه چې ای جبرائیل ولې غلی شوې؟ په اوله طبقه کې څوک اچول کیږي؟ جبرائیل علیه السلام عرض وکړ ای د الله رسوله، په اوله درجه کې الله تعالی ستا د امت ګنهګاران اچوي. کله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره واورېده چې زما امت به هم جهنم ته ځي، نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډیر بې حده غمجن شو. محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی په حضور کې دعا شروع کړه. 3 ورځې همداسې تېرېدې. نبی علیه السلام به جومات ته راغی، لمونځ به یې وکړ او د لمونځ نه پس به حجرې ته لاړ او دروازه به یې بنده کړه او د الله تعالی په حضور کې به یې په ژړا او فریاد شروع وکړه. صحابه کرام ډیر حیران شول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم کله جومات ته تشریف راوړي نو بیا کور ته هم نه ځي، حجرې ته ځي. کله چې 3مه ورځ شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صبر ونه شو، دروازې ته راغی او دروازه یې ووهله، بیا سلام واچوه لیکن د سلام جواب را نغی. هغه په ژړا شو. د عمر رضی الله تعالی عنه خواته راغی، ویې ویل ما سلام وکړ خو د سلام جواب را نغی، لهذا تاسې ورشئ کېدای شي تاسو ته جواب درکړي. هغه هم ورغی، 3 ځله سلام وکړ لیکن د سلام جواب را نغی. عمر رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان فارسی ته راغی. سلمان فارسی د دې واقعې یادونه علي رضی الله تعالی عنه ته وکړه. هغه فکر وکړ چې دومره عظیم شخصیت ته د سلام جواب را نغی، ما ته هم هلته تګ پکار نه دی، بلکې زه د هغه مبارک د سترګو نور فاطمه رضی الله تعالی عنه دننه لیږم. فاطمه رضی الله تعالی عنه چې کله حجرې دروازې ته راغله، بابا جان السلام علیکم. کله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لور آواز واورېده، راپورته شو، دروازه یې خلاصه کړه، د سلام جواب یې ورکړ. بیا یې ورته وویل بابا جانه څه خبره ده چې 3 ورځې کېږي دلته تشریف راوړې؟ محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام زه خبر کړم چې زما امت به هم جهنم ته ځي. فاطمې لورې، زه د خپل امت ګنهګارانو په غم کې ډوب یم او د خپل رب نه دعا غواړم چې هغه معاف کړي او د جهنم د اور اخلاص کړي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیا په سجده پریوت او په ژړا شروع وکړه، یا الله زما د امت په ګنهګارانو رحم وکړه او هغه د جهنم د اور اخلاص کړه. الله تعالی حکم وکړ ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای زما دوسته غم مه کوه، تاله به دومره څه درکړم چې ته به ورباندې خوشحاله یې. هغه په خوشحالۍ راپاڅېد او ویې فرمیل خلکو الله تعالی ما سره وعده کړې چې زه به د قیامت په ورځ ستا امت سره داسې معامله وکړم چې ته به پرې خوشحاله یې، او زه تر هغې نه خوشحالېږم تر څو مې چې اخرنی امتي هم جنت ته نه وي داخل شوی.